बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मोږ تاسو نوې ټاپک چې هغه شروع کیږي هغه انټروال سیګمنټس دي. موږ تاسو په دې ځای کې دوه خبرې کوو، یو انټروالونه دي، یو سیګمنټونه دي. انټروال او سیګمنټ بوث اف دیم آر ډیفرنٹ، دواړه سره یو څه فرق لري. یو انټروال دی، یو سیګمنټ دی. د دواړو ترمنځ موږ تاسو دوه فرق کولی شو. یو فرق دا دی چې په انټروال کې ویبس شامل ده. په انټروالز کې څه شامل دی؟ په انټروال کې ویب شامل ده، ویب موجه ورکې شامله ده، صفحه ورکې شامله ده. او بل سیګمنټ دی، سیګمنټ دې ته وایي چې په سیګمنټ کې ویبز او موجه شامله نه وي. دلته نو ویب. یو خبره بله یاداشت کول پکار دی چې انټروال چې دی دا عمومي دی. سیګمنټ د انټروال یو برخه کیدی شي، سیګمنټ د انټروال یو برخه کیدی شي، خو انټروال د سیګمنټ برخه نه ده. انټروال د سیګمنټ برخه نه ده، بلکې سیګمنټ انټروال یو برخه کیدی شي. سیګمنټ انټروال یو برخه کیدی شي. او بل خبره مهمه ده چې په انټروال کې مهم شی پاتالوجي چې ده هغه شارټنینګ اینڈ prolongation مهم دی. شارټنینګ مینز لنډېدل، prolongation مینز اوږدېدل. شارټنینګ لنډېږي که نه. اوس پی آر انټروال شارټ دی، پی آر انټروال پرولانګ دی. ګوره هغې موږ څه وایو؟ prolongation او شارټنینګ. په داسې حال کې چې په سیګمنټ کې موږ او تاسو پاتالوجیست شی وایو الیویشن اینڈ ډپریشن. الیویشن په سیګمنټ کې موږ تاسو وایو چې الیویشن اینڈ ډپریشن دی. الیویشن اینڈ ډپریشن په دې کې الیویشن او ډپریشن مهم دی. او په انټروال کې شارټنینګ اینڈ پرولانګیشن اوږدېدل او لنډېدل. پی آر انټروال شارټ دی، پی آر انټروال پرولانګ دی. موږ داسې نه وایو چې پی آر انټروال الیویشن، پی آر انټروال جګ شوی دی. موږ داسې نه وایو چې پی آر انټروال ډپریشن، پی آر انټروال ډپریس دی. داسې نه شو والی. موږ څنګه وایو؟ پی آر انټروال پرولانګ دی، پی آر انټروال شارټ دی. کیو ټي انټروال پرولانګ دی، کیو ټي انټروال شارټ دی. موږ وایو کیو آر ایس انټروال پرولانګ دی، کیو آر ایس انټروال شارټ دی. ګور دی کې موږ شارټ او پرولانګ وایو. او په سیګمنټ کې موږ څه وایو؟ الیویشن ډپریشن. ایسټي الیویشن، ایسټي ډپریشن. ایسټي الیویشن، ایسټي ډپریشن. ګوره موږ تاسو نه وایو چې پرولانګ ایسټي سیګمنټ، موږ داسې نه وایو چې شارټ ایسټي سیګمنټ. موږ څه وایو؟ ایسټي سیګمنټ الیویشن، ایسټي سیګمنټ ډپریشن. دا که ایسټي سیګمنټ پرولانګ کیږي هغه به د انټروال د یوې برخې په شکل پرولانګ کیږي. د انټروال د یوې برخې په شکل به څه کیږي؟ پرولانګ کیږي. به خپله موږ ایسټي سیګمنټ ته پرولانګیشن او شارټنینګ نه وایو، بلکې موږ ایسټي سیګمنټ ته څه وایو؟ الیویشن ډپریشن. موږ ته مهم شی پکې څه دی؟ الیویشن او ډپریشن دی. دلته ما تاسو ته یو شکل رسم کړی، یو سټپ رسم کړی دی. په دې سټپ کې به موږ تاسو انټروالونه او سیګمنټونه وګورو. انټروالونه او سیګمنټونه به موږ تاسو وګورو. اوس به انشاءالله تاسو ته د انټروال او سیګمنټ ترمنځ فرق معلوم شوی چې انټروال کې ویبس شامله وي، په سیګمنټ کې ویبس شامله نه وي. په سیګمنټ د انټروال برخه کیدی شي، خو انټروال د سیګمنټ برخه نشي کیدی. په انټروال کې پرولانګیشن او شارټنینګ مهم دی، او په سیګمنټ کې الیویشن او ډپریشن مهم دی. راځو موږ تاسو مثلا دا پی ویب ده، دا څه ده؟ پی ویب ده. او دا څه ده؟ کیو ویب ده. دلته موږ تاسو څه وایو؟ دې ته موږ څه وایو؟ دا یو انټروال دی. دا څه دی؟ یو انټروال دی. ولې ورته انټروال وایو؟ ځکه پی ویب پکې شته که نه؟ پی ویب پکې شته. اوس دې ته موږ څه وایو؟ پی آر انټروال. دې ته اوس موږ څه وایو؟ پی آر انټروال. او دس از ګوډ کوېشن. خو پی کیو موږ مخکې دا خبره چا کړې وه، دا تپوس کړی و چا دې ته ګټن ځواب ویلی. ګټن کې وایي چې دا دې ته موږ اصلا دا پی کیو انټروال دی. موږ ورته پی کیو ځکه نه وایو، پی آر ورته وایو چې کیو ویب اکثره په ایسي کې نه لیدل کېږي. کیو ویب دا اکثر په ایسي کې نارمل نه وي موجوده، نو ځکه دا په پی کیو مشهور شوی نه دی، بلکې دا په پی آر باندې مشهور شوی دی. او دې پسې چې دی موږ تاسو دلته یو سیګمنټ ګورو. دلته موږ تاسو یو
ګوري from the start of the P to the start of the Q is called PR interval. دا انټرول نمونه او د سیګمنټونو نمونه به درته ضروري کوم، بیا به د هر یو درته وخت او ټایم ورته درته ذکر کړم. دلته موږ تاسو د پی ختمه شوې ده. چې ختم شوي پی، زه به دا سیګمنټونه ټول په زرغون قلم باندې ولیکم او دا انټرول په سره قلم باندې تاسو ته وښیم چې تاسو سره غلط نه شي. دلته موږ تاسو ګورو پی ختمه شوي او دلته چې شروع شوی دی کیو شروع شوی ده. دا یو سیګمنټ دی، دا چې دی یو سیګمنټ دی. دې سیګمنټ څه وایي؟ پی آر سیګمنټ. دې ته ولې سیګمنټ وایي؟ ویب پکې شته نشته، پکې ویب پکې نشته، دا پی آر سیګمنټ شو. دا چې شو پی آر سیګمنټ. دې پسې موږ تاسو راځو، دلته موږ تاسو یو بل انټروال ګورو. د کیو شروع نه والا د اس تر ختمه پورې، from the start of the Q to the start to the end of the S, from the start of the Q to the end of the S. دلته موږ تاسو یو انټروال ګورو، دې ته وایي کیو آر اس انټروال. کیو آر اس انټروال، کیو آر اس انټروال دی. دا کیو آر اس انټروال دی. دا چې دی کیو آر اس انټروال دی. دې پسې موږ تاسو نیکسټ ګورو. دلته موږ تاسو یو دغه نقطه ده، دلته یو نقطه ده چې دا ایس ختم شوی دی. دې نقطې ته جے پوینټ وایي. چې ورته وایي جے پوینټ، یا دې ته جنکشن پوینټ وایي، یا دې ته جوینټ پوینټ وایي، یا دې ته جے پوینټ وایي. د دې جے پوینټ نه واخله تر د ټي شروع پورې دلته یو سیګمنټ دی او دې سیګمنټ ته څه وایي؟ دې سیګمنټ ته وایي اس ټي سیګمنټ. اس ټي سیګمنټ. د اس د ختم نه د ټي تر شروع پورې دلته اوس ویب شته نشته، دا اس ټي سیګمنټ شو. اوس راځو موږ تاسو دلته یو بل انټروال ګورو. یو بل انټروال، هغه انټروال فرام د سټارټ اف د کیو ټو د اینډ اف د ټي. فرام د سټارټ اف د کیو ټو د اینډ اف د ټي. د کیو د شروع نه واخله د ټي تر ختمه پورې دلته یو انټروال دی. د کیو د شروع نه والا د ټي تر ختمه پورې دلته یو انټروال شته. دې انټروال ته وایي کیو ټي انټروال. انټروال ورته وایي ویب پکې شته که نشته؟ شته که نه؟ دې ته موږ څه وایو؟ کیو ټي انټروال. دلته یو بل خط دی، دې پسې تاسو یو خط ګوري، دلته یو خط شته که نه؟ دا خط ګوري، دلته کوم ویب شته؟ د ټي د ختم نه واخله د بلې پي تر شروع پورې، د ټي د ختم نه والا د پي تر شروع پورې دلته یو خط دی او دې خط ته یو سیګمنټ وایي، دې ته وایي ټي پي سیګمنټ. د ټي د ختم نه د پي تر شروع پورې دې سیګمنټ ته څه وایي؟ ټي پي سیګمنټ. ټي پي سیګمنټ. دې ته یو څو نومونه نور هم اخلي، هغه هم درته زه لیکم په دې خاطر باندې چې تاسو آینده کې کتاب کې ورسره مخ شئ چې په یاد مې. هغه نومونه چې دي دې ته بیز لاین هم وایي، دا اساس خط. او دې ته ایزو الیکټریک لاین هم وایي، ایزو الیکټریک لاین. او دې ته یو بل خط نوم هم اخلي نیوټرل لاین. نیوټرل لاین معنا دلته الیکټریکل اکټیویټي نشته دی، دلته الیکټریکل اکټیویټي نشته. دا ټول نمونه ورته اخلي. ټي پي سیګمنټ، بیز لاین، ایزو الیکټریک لاین، نیوټرل لاین. او دې پسې بل شی شروع کیږي. تاسو هم دا وګورئ، د دې آر د شروع نه واخله، د دې آر د شروع نه د هغې آر تر پیکه پورې، د یو آر د شروع نه واله د بل آر تر پیکه پورې. دا د آر پیک دی که نه؟ د دې آر د پیک نه واله د دې آر تر پیکه پورې. دا هم یو انټروال دی. دا چې دی دې ته وایي آر آر انټروال. دې ته څه وایي؟ آر آر انټروال. دې ته څه وایي؟ آر آر انټروال. او په دې ځای کې یو بل انټروال هم شته دی، یو بل انټروال هم شته. هغه انټروال کوم انټروال دی؟ د یو پی د پیک نه واخله د بلې پی ویب تر پیکه پورې، د یو پی نه واله د بلې پی تر پیکه پورې. دې ته څه وایي؟ پی پی انټروال. چې تقریبا په ای سی جي کې د آر آر انټروال او پی پی انټروال اکثرا ایکول او برابري وي سره.
ډېر کم وخت تفاوت راځي په نارمل حالت کې برابرې وي او کاریتمیا یو فرق راځي. اوس به راشو د هر یو تشریح ته اول راځو پی آر انټروال موږ له په ای سی جي کې څه شی راښیي. پی آر انټروال موږ ته څه راښیي؟ پی آر انټروال موږ تاسو ته هغه ټایم راښیي چې په هغې کې یوه وسیله را شروع کېږي د اسینوډ نه او ایوینوډ ته او ایوینوډ نه هم تېرېږي وینټریکلز ته. یوه وسیله پکې له اوزیناتو نه بوتیناتو ته تېرېږي. یعنی معنا دا چې دا هغه ټایم او وخت دی چې په دې کې اوزینات یا اټریا ډیپولرایز کېږي. اټریا یا اوزینات څه کېږي؟ دا ډیپولرایز کېږي. او بل دا چې دې کې هغه صفحه ده چې یو وسیله پکې دمه کوي سلو کېږي لکه په ایوینوډ کې هیڅ بنډل کې دا سلو کېږي که نه، خو چې کله سپټم ته داخلېږي انټروینټرکولر سپټم ته بیا کیوي شروع کېږي. نو دغه ټایم او وخت چې یو وسیله پکې سینوډ نه را شروع کېږي او وینټریکل ته رسي، دا ټول ټایم او وخت د شي په نوم یادېږي؟ د پی آر انټروال په نوم باندې یادېږي. اوس که چېرته یو وسیله په ځنډ سره ښکته شوه، ایساره شوله، وځنډېدله، پی آر انټروال به څنګه کېږي؟ اوږدېږي به. او که چېرته یو وسیله سپیډ کې لاړله، زر تېره شوله، پی آر انټروال به څنګه شي؟ دا به شارټ شي. ګورئ که چېرته پی آر انټروال وګورو نو دې معنا دا ده چې سیله په ځنډ سره ښکته شوې ده. که پی آر انټروال شارټ و د دې معنا دا چې سیله رپیډلی تېره شوې ده. البته په یو نارمل هرټ ریټ کې ښه که ریټ زیات کېږي نه نو هغې کې به حتما پی آر انټروال څنګه کېږي؟ شارټ کېږي به. هغې کې به کیوټي انټروال څنګه کېږي؟ شارټ کېږي به. موږ خبره د نارمل ریټ کړې ده. نارمل ریټ موږ تاسو فرام 60 to 100 بیټ پر منټ ویلی دی. د شپېتو نه واله تر 100 بیټ پر منټ. همدغه ټایم کې همدغه وخت کې به پی آر انټروال چې موږ کوم اندازه ښیو دا به نارمل وي. خو که ریټ زیات شوی و بیا به پی آر انټروال موږ ته نارمل نه ښیي، هغه به شارټ کېږي. کیوټي انټروال به څنګه کېږي؟ هغه به شارټ کېږي. نو پی آر انټروال خو موږ تاسو پوه شو چې کوم ځای ته وایي؟ هغه ټایم وخت چې وسیله پکې له اوزیناتو نه بوتیناتو ته ښکته کېږي او دا ټایم څومره دی؟ 0.12 نه تر 0.0 سیکنډه یا 120 ملي سیکنډو نه تر 200 ملي سیکنډو پورې. او دا څو وړي مربعګانو نه تر 100 وړو مربعو پورې کېږي. د 3 وړو مربعو نه تر 5 وړو مربعو پورې. دې پسې راځو موږ تاسو پی آر سیګمنټ. دې سره زموږ کار اوس نشته. البته پی آر سیګمنټ دا هغه ټایم یا وخت راښیي چې یوه وسیله پکې په ایوینوډ کې سلو کېږي. په ایوینوډ او هیڅ بنډل کې سلو کېږي هغه ټایم وخت دی چې یوه وسیله پکې په ایوینوډ او هیڅ بنډل کې سلو کېږي. ځکه اوزینات چې ډیپولرایز شي هغې نه خو پي ویو رسمېږي که نه. ډیپولرایزیشن نه وروسته موجود څه کېږي؟ ایوینوډ ته ځي، هیڅ بنډل ته ځي. نو دا پی آر سیګمنټ موږ ته کوم ټایم راښیي؟ هغه ټایم راښیي چې وسیله په ایوینوډ او په هیڅ بنډل کې سلو کېږي. دغه ټایم وخت د څه په نوم یادېږي؟ پی آر سیګمنټ په نوم یادېږي. دې پسې راځو کیو آر ایس انټروال. کیو آر ایس انټروال څه ته وایي؟ هغه ټایم او وخت چې وینټریکلز پکې ډیپولرایز کېږي. هغه ټایم او وخت چې وینټریکلز پکې څه کېږي؟ ډیپولرایز کېږي. کیو آر ایس انټروال موږ تاسو ته هغه وخت راښیي، هغه ټایم راښیي چې په هغې کې وینټریکلز ډیپولرایز کېږي. اوس که چېرته داسې وشي چې وینټریکلز د دې ډیپولرایزیشن وخت ونیسي، زیات وخت ونیسي، نو کیو آر ایس به څه شي؟ دا به وایډ شي. کیو آر ایس انټروال به پراخه شي. لکه په لیفټ بنډل برانچ بلاک کې، لکه په رایټ بنډل برانچ بلاک کې کیو آر ایس د وینټریکلز ډیپولرایزیشن وخت نیسي. کله چې وخت ونیسي کیو آر ایس شي وایډ کیو آر ایس رسم شي. داسې یو کیو آر ایس رسم شي. دا اوس وایډ دی که نه دی؟ دا اوس وایډ دی که نه دی؟ وایډ دی که نه؟ دا ولې داسې وخت رسم؟ دا ولې کیو آر ایس انټروال دلته پرولانګ شو که نه شو؟ دلته کیو آر ایس انټروال مور دین 3 ملي متر کېږي. دلته کیو آر ایس انټروال د 0.12 سیکنډ څخه څه کېږي؟ زیاتېږي. نارمل اندازه د کیو آر ایس انټروال څومره ده؟ نارمل اندازه د کیو آر ایس انټروال 0.06 نه تر 0.10 سیکنډه یا ځینې کتابونو کې 11 سیکنډه وایي او یا ځینې کتابونو کې لیس دین 0.12 سیکنډ وایي. 0.12 سیکنډو نه کمه ده. خلاصو دې پسې نیکسټ هسټري سیګمنټ دی. هسټري سیګمنټ پی آر سیګمنټ. هسټري سیګمنټ کې ما تاسو ته دلته ډپریشن او الیویشن مهم دی. هسټري سیګمنټ میں تاسو ته 13 ورځې په ډیپولرایزیشن کې ویل او ریپولرایزیشن کې دا موږ تاسو ته پلیټو سفر راښیي. دا هغه ټایم راښیي چې دلته د اوزیناتو د ډیپولرایزیشن
د بخنه غواړم د بوتاناتو د ډیپولرایزیشن او بیرته د ریپولرایزیشن ترمنځ چې کومه صفحه ده د هغه ټایم راخی موږ ته نو پی آر ایس ټي سیګمنټ او پی آر سیګمنټ د دې الیویشن او ډیپریشن موږ ته مهم دی الیویشن او ډیپریشن دلته موږ تاسو راځو دا خبره دلته واضح کوم درته چې په نارمل حالت کې پی آر سیګمنټ او ایس ټي سیګمنټ از ایکوال ټو بیز لاین په نارمل حالت کې پی آر سیګمنټ او ایس ټي سیګمنټ دا چی سره برابر دي دا ایزو الیکټریک لاین سره دا بیز لاین سره دا نیوټرل لاین سره دا ټي پی سیګمنټ سره دا داسې برابر دي دا برابر دي دا وځه کوي چې پی آر سیګمنټ او ایس ټي سیګمنټ په نارمل حالت کې د بیز لاین سره دا یا د ایزو الیکټریک لاین سره یا د ټي پی لاین سره یا د نیوټرل لاین سره راسي برابري درې واړه دا برابري سره اوس خبره ده چې دا دغه سیګمنټ چې دی دغه د ټي پی سیګمنټ یا بیز لاین یا نیوټرل لاین یا ایزو الیکټریک لاین دا ثابت دی دې کې تغیر نه راځي دا څه دی دا همیشه دپاره ثابت دی دې کې چینجز نه راځي خو په دې دواړو کې چینجز راتلی شي په دې دواړو کې چینجز راتلی شي هم په پی آر سیګمنټ کې چینجز راتلی شي او هم په ایس ټي سیګمنټ کې چینجز راتلی شي نو په دې وجه چې دا ثابت دی او دې دواړو کې تغیر راځي د دې دواړو تغیرات به موږ چې سره ګورو دې بیز لاین سره به ګورو نو ګورئ پی آر سیګمنټ او ایس ټي سیګمنټ به چې سره موږ مقایسه کوو بیز لاین سره دا اساس خط دی دا خبره مې یاد همیشه وساتئ کله چې موږ تاسو پتالوجي وایو دا دواړه براخلو دې سره به په مقایسه کې اچوو که د دې په نسبت باندې دا دواړه خطونه پورته شوي الیویشن که ښکته شوي ډپریشن ما تاسو ته ویل چې په سیګمنټ کې به الیویشن او ډپریشن ته موږ تاسو ګورو په انټروال کې به موږ تاسو پرولانګیشن او شارټنینګ ته ګورو نو پی آر سیګمنټ او ایس ټي سیګمنټ به موږ تاسو چې سره مقایسه کوو د دې بیز لاین سره اوس که دا پی آر سیګمنټ او ایس ټي سیګمنټ نسبت دې بیز لاین ته پورته شوي هغه بیا خپلې اندازې راځي چې په کمو لیډونو کې څومره نو موږ ورته څه وایو الیویشن که ښکته شوي ډپریشن مثلا دا ایس ټي سیګمنټ دی دا نسبت د بیز لاین ته څه شوی دی دا نسبت د بیز لاین ته پورته شوی دی نسبت د بیز لاین ته څه شوی پورته شوی دی دلته تاسو یو شکل رسمومه مثلا ګورئ دلته ایس ټي سیګمنټ څنګه دی ګورئ دا بیز لاین دی کنه اوس ایس ټي سیګمنټ څنګه دی پورته دی کنه موږ چې وایو چې اسټیمي اسټي الیویټډ مایوکارډیل انفارکشن هغه دغه شی دی چې دا ایس ټي سیګمنټ پکې څنګه شوی نسبت بیز لاین ته پورته شوی دی که موږ تاسو وایو چې نن اسټیمي یا ایس ټي ډپریشن دلته اوس څنګه چل دی ښکته شوی دی که نه دی ښکته شوی دې ته ایس ټي سیګمنټ ډپریشن وایي تغیر کوم ځای کې راغی ایس ټي سیګمنټ کې او موږ پکې پرولانګیشن ویلې کې الیویشن او ډپریشن الیویشن او ډپریشن ما تاسو ته مخکې ویل چې په ایس ټي سیګمنټ کې او پی آر سیګمنټ کې الیویشن او ډپریشن مهم دی په دې خبره هم سره خلاص شو که نه پوه شوئ که نه راځو نیکسټ موږ تاسو دلته کیو ټي انټروال وایو کیو ټي انټروال دلته موږ تاسو د کیو د شروع نه واخله تر د ټي تر ختمه پورې د کیو د شروع نه واله د ټي تر ختمه پورې څه وایو کیو ټي انټروال اوس کیو ټي انټروال موږ ته څه راښیي کیو ټي انټروال موږ تاسو ته هغه ټایم او وخت راښیي چې په هغې کې وینټریکلز هم ډیپولرایز کېږي هم بیرته ریپولرایز کېږي هغه ټایم او وخت چې په هغې کې وینټریکلز هم ډیپولرایز کېږي او هم بیرته ریپولرایز کېږي دغه ټایم او وخت د څه په نوم یادېږي د کیو ټي انټروال اوس که چېرته دا وینټریکلز په کم وخت کې ډیپولرایز او بیرته ریپولرایز شي کیو ټي انټروال به څنګه شي شارټ به شي که چېرته کیو ټي انټروال پرولانګ وي معنا دا ده چې د وینټریکلز ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن بیرته څومره وخت نیولی وخت زیات نیولی دی نو دا څه کېږي پرولانګ کېږي حالتونه فرق کوي په دې کې الکترولایت امبیلانس هم د دې سبب کېږي چې کیو ټي انټروال پرولانګ کړي ډرګ پویزنینګ هم د دې سبب کېږي چې کیو ټي انټروال پرولانګ کړي مثلا کوینین یو دوا ده موږ تاسو ورکوو ملاریا دپاره دماغي ملاریا دپاره ورکوو که نه کونین ډای هایډروکلورایډ یا کونین فاسفیټ دا زرقي شکل دی هغه د خولې له لارې ورکوو کونین ډای هایډروکلورایډ موږ ناروغ ته ورکوو د ملاریا دپاره خو که ټکس ناروغ د دې سایډ افیکټ څه دی سایډ افیکټ دی کیو ټي انټروال
پرولانګیشن دی. QT انټروال څه کوي؟ دا پرولانګ کوي. نو موږ تاسو به دې ته فکر کوو چې اوس QT انټروال پرولانګ دی که نه دی، او یا دا چې پرولانګ شوی دی که نه دی، چې یو ناروغ ته اریتمیا پیدا شوله نو او کونین یې اخیستل، د موږ تاسو به چېرته فکر کوو؟ کونین ته به فکر کوو. یا ستاسو یو بل مثال درکړم درته. دلته ستاسو یو شکل رسمومه، ما نارمل اندازه تاسو ته نه ده لیکلې ځکه مې چې دی ګورئ د دې کیو د شروع نه والا د ټي تر ختمه پورې دا څه دی؟ QT انټروال دی. دا څه دی؟ QT انټروال دی. QT انټروال د دې نارمل اندازه چې دا نارمل اندازه د QT انټروال څومره ده؟ دا په نارینه او ښځو کې فرق کوي. نارینه او ښځو کې فرق کوي. مثلا په ځینې کتابونو کې وایي چې 0.40 نه تر 0.2 پورې، ځینې کتابونو کې وایي 0.40 نه 0.4 پورې، ځینې کتابونو کې 0.9 نه تر 0.4 پورې په ښځو کې وایي فیمل کې، او 0.8 نه تر 0.4 پورې دا په میل کې وایي. دا نارمل اندازه ده، البته سکندونو باندې. نو د دې معنا دا شوه چې تاسو ته اسانه طریقه ښیم چې 2 غټې مربع 2 غټې مربع څومره کېږي؟ 0.40. که 11 وړې شي یا 2 غټې یو وړه شي 0.40. که چېرته 2 غټې او نیمه وړه شي 0.2. خو 0.8 نه که کم نو موږ QT انټروال څه دی؟ شارټ دی. او که د 0.4 نه زیات موږ وایو چې QT انټروال پرولانګ دی. راسو RR انټروال ته. RR د یو آر د پیک نه واله د بل آر تر پیکه پورې دي ته موږ څه وایو؟ RR انټروال ورته وایو. د یو آر د پیک نه د بل آر تر پیکه پورې دې ته څه وایي؟ RR انټروال وایي. او دا RR انټروال د دې نارمل اندازه څومره ده؟ فرام 3 بیگ سکویر ټو 5 بیگ سکویر. څوک راته ویلی شي د 3 غټو مربعو نه تر 5 غټو مربعو پورې د RR نارمل اندازه ده؟ زما مطلب پوه نه شوئ. ما ویل چې د 3 غټو مربعو نه تر 5 غټو مربعو پورې د RR انټروال نارمل اندازه ده. ولې دومره نارمل ټاکل شوې ده؟ شابس 300 راغلی په شپېتو نه 300 راغلی. موږ نارمل هټ ریټ څومره ویلی و؟ شپېتو نه تر 100 بیټ پر منټ پورې که نه. نو که 300 راواخلې او دا په 3 تقسیم کړي څو به درکړي؟ 100. او که 300 راوالې په 5 تقسیم کړي څو به درکړي؟ 80. نو ریټ به څومره شي؟ 80 نه 100 پورې. نو RR انټروال څومره شو؟ د 3 غټو مربعو نه تر 5 غټو مربعو پورې. اوس وګورئ 3 غټې مربع په څومره وخت کې تېرېږي؟ 0.6 0.6 او 5 غټې په 1 سکند کې نه تېرېږي. په 1 سکند کې معنا دا ده چې 0.6 نه والا تر 1 سکنډه پورې د دې نارمل اندازه کېدی شي. 1 سکند کې مونږ څو غټې مربع تېرېږي؟ 5 نه ویلې. PP انټروال هم همداسې نارمل ته موږ تاسو څه شکلونه ګورو په دې شکل کې. ګورئ PR انټروال. دا PR انټروال دی که نه؟ فرام د start of the P to the start of the QRS complex. PR segment from the end of the P to the start of the QRS. J point, the junction between the QRS complex and the ST segment. QT interval from the start of the QRS complex to the end of the T. QRS interval from the start to the end of the QRS complex. ST segment from the end of the QRS complex, J point to the start of the T wave. دلته دې شکل کې موږ تاسو اوس ګورو. دلته تاسو څه ګورئ؟ دلته موږ تاسو PR انټروال ګورو که نه؟ دلته P شروع شوې ده او دلته Q شروع شوې ده. دا څه دی؟ PR انټروال. دلته P ختمه شوې ده او دلته Q شروع شوې ده. څه دی؟ PR سیګمنټ. دلته Q شروع شوې ده او دلته T اس ختم شوی دی. دا څه دی؟ QRS انټروال. دلته اس ختم شوی دی او دلته T شروع شوی ده. ST سیګمنټ. دلته ګورئ
دې کې لا ایسټي انټروال هم راوستی اگر کتابونو کې مال هم دل اول ځل لپاره مې د ایسټي انټروال هم په دې شکل کې ولیده دلته وګورئ د کیو د شروع نه واخله د ټي تر ختمه پورې دا کوم انټروال دی کیو ټي انټروال دی دلته اوس نارمل اندازې درته ښیي هارت ریټ نارمل اندازه شپېتونه سل بیټ پر منټ پی آر انټروال 0.12 تر 0.0 سیکنډه کیو آر ایس انټروال 0.12 سیکنډ نه کم اما غرضی کیو ټي انټروال موږ تاسو چې د آر آر انټروال نیمایي وي په نرنو کې 0.40 نه کم په زنانو کې 0.40 نه کم او پی ویو دا امپلیتود دی نه تیری کو د مخ کې ویلي دي او کیو د ټول مخ کې دوري کړی ده دلته موږ تاسو ګورو د شکل کې بیا څو شیان شته دي دا د ایزو الکتریک لاین دی دا او دا چې د پی آر انټروال دی دا د کیو ټي انټروال دی چې پورې او دا د پی آر سیگمنٹ دی چې نه دی چې پورې دا د ایس ټي سیگمنٹ دی د ایس ختم د ټي شروع پورې یا د جاینټ په جے پوینټ نه او دا د کیو آر ایس انټروال دی د کیو د شروع نه د آر ایس تر ختم پورې او دا بل شکل کې راځي چې آر آر انټروال هم پکې شته دی دې شکل کې موږ تاسو ګورو آر آر انټروال د یو آر د پیک نه والا د بل آر تر پیکه پورې دا څه دی آر آر انټروال دی د پی د شروع نه د کیو تر شروع پورې دغه مسافه موږ تاسو د وزنات او تغیرات راخی او د کیو د شروع نه والا د ټی تر ختمه پورې دا موږ تاسو د ventricle تغیرات راخی او دا د ایس ټي سیګمنټ شو بیا چې خام زده شي او دا چې شو کیو ټي انټروال شو دلته ګوري دا د کیو سٹارټ دی دا د ټي ختم کیو ټي انټروال دی او دا که تاسو ګوري ایزو دلته ورته ایزو الکتریک لاین ویل کېږي دا څه دی ایزو الکتریک لاین دا ټول ایزو الکتریک لاین کې راځي enough for today صحیح next موږ تاسو د خیر سره سبا ته ان شاء الله د الله پل سره لیډز وایو ای سی جی لیډز